د یو روز سوال کړی دی چې د ماشومانو چې باختر کې د پیسې ورکوي او هغې ته عیدي ویلی کېږي دا جایز دی او که نه په اسلام کې؟ الجواب دغه پیسې ورکول ماشومانانو ته په اختر کې چې هغه مشهور ده په عیدۍ باندې دا ښکلي اخلاق دي او دا ښکلي عادات دي بلکل جایز دي خو یو څو خبرو خیال به پکې ساتي. اولنۍ خبره ده چې کله خپلو بچو له پیسې ورکوي نو چې د ټولو خیال پکې وساتي چا سره پکې ظلم ونه کړي. لکه اوس زامنو له دې ورکړی او لوڼه دې پرېښودې چې دا کور کې ناست دي، یا یو زوی له دې ورکړه دا نور دې پرېښود، نو دې نه پکې ځان ساتي ځکه دې دلته حسد د دې بچو په منځ کې پیدا کېږي. دویمه دا خبره پکې یاده ساتي چې لازم نه ده چې ته به هر سړي له یو شان پیسې ورکړي. د عوام د عدل په دې ټکي نه دي پوه شوي ډېر. یعنې مطلب څه دی هغوی چې ټولو بچو سره به عدل کوي. د یو سړي 3 زامن دي، یو د 20 کالو دی، دویم د 12 کالو دی، دریم د 6 کالو دی. نو چې کله ته درته ووایي چې بچو سره به عدل کوي، نو اوس د اختر په ورځ د مشر 100 لیله ورکړو، نو بیا به یې نورو 2 هم وایي 100 ورکوي. د عوامو دا ذهن دی چې عدل دې ته وایي، دا عدل دې ته نه وایي. ته به هر یو له د هغه مناسب پیسې ورکړي. دا مشر دی، د ده ګاډي ته ضرورت دی، سبق له پکې ځم، پلاني ځي ځم، پلاني ته تا له ګاډی واغېست. کشر چې 12 کالو هغه له هم ګاډی له بیا هغه ته ګاډي څه ضرورت دی. دا شان د ښځو مبارک د عدل موږ اکثر په دې نه یو پوه. وی یوې ښځې له چې سره وړي بل له هم راوړي، و د یو له دوایي راوړه بیماره ده یا بل له به راوړي. موږ د عدل په دې ټکي نه یو پوه شي چې عدل څه ته وایي. عدل دې ته چې د هر یو ضرورت پوره کړه، د هغه مناسب. اوس د ضرورت نه زیاته خبره ده ای که به یو شان کې. لکه یو سړی د کور ته راځي، یوې ښځې له جوړه واغېسته او جوړې د هغې شتې ضرورت ورته نشته، مشرې له جوړه واغېسته، نو موږ ورته وایو د کشرې ورسره هم واخله. اوس د مشرې پیزار نشته، مثال د هغې بلکل پیزار نشته. خاوند ته ټلیفون وکړو پیزار مې شلېدلي دي، نشته ماله پیزار راوړه. کشرې له به هم راوړي؟ نه. حالانکه عوام په ذهن کې خو دا دی چې کشرې له به هم راوړي. ظالم ته وګورئ مشرې له راوړي، کشرې له رانه وړي. دا دی نه دی پوه شوی د عدل په ټکي باندې. دې ځای کې ضرورت د مشرې دی، د کشرې نشتې، نو بس د هغې ضرورت به پوره کړي. که د کشرې ضرورت د هغې به پوره کړو، مشرې ضرورت نشته. او که بغیر ضرورت د څه سامان راوړي نو بیا به ټول له بیا به یو شان راوړي. بله خبره په دې کې د مشوره له چې پیسې ورکوي، درېیمه خبره پکې دا یاد ساتئ چې د بچو له چې پیسې ورکوي نو بیا معلومات کوي چې د پیسې په کوم ځای کې لګوي. اکثر د ځوانان چې ورانېږي او تباه کېږي نو له ډېرو پیسو د ورکولو د لاسه او یا د بلکل نه ورکولو د لاسه، دواړه د لاسه ماشوم تباه کېږي. ډېرې پیسې چې وله ورکوي نو واضحه ده چې د دې چې څه وکړو بیا چې بلکل وله نه ورکوي د مجبوره کېږي چې د ډاکه وکړي، د غلا وکړي، د چرس خرڅ کړي، د نشې تماشې خرڅ کړي. لږ جلد تا مجبوره کړو ته وله بلکل خرچه نه ورکوي، نو په منځ کې به اوسېږي او هغوی حالاتو ته به ګورې او تپوس به یې کوې. والله اعلم.